السلام علیکم زما د لالونو عزتمندو قدرمندو کتونکو لیدونکو خوشاله یم چې تاسو زما کوشش ته په دروند نظر ګورئ او زه چې کوم مرکې کومې ویډیوګانې ورکوم نو هغه تاسو خوښوئ هم په هغې باندې ښه کمنټس هم ورکوئ او هغه لایک کوئ هم ځینې ملګري پکې شیر هم کړي ما ته یاد شي زه په ریډیو کې به چې ما پروګرام کولو تېر هېر اوازونه نو د ملکنډ په لینه به یو ټلیفون راغی نو چې ما به څوک خبرې کوي نو به انکل زه اسما خبرې کوم نن د ملکنډ په لای د غرونو هغه غرسنۍ اسما اخلاص ته او نن زما سره د خوشحالۍ خبره دا ده چې ما سره ناسته زه د دې سره مرکه کوم او مرکه ورسره ولې کوم چې دا د یو داسې سیمې د یو داسې لرې پرتې علاقې نه دا راغله او دا په پښتو کې لګیا دی په د اباسین صاحب په د سوري لاندې دا چې کوم دی نو زده کړه کوي سبق کوي دا به تاسو سره په خپله دا خبره کوي خو زه خوشحاله په دې یم چې اسما په لږه موده کې ورکوټې غوندې واره لویه شوه او په لږه موده کې د دې د عمر په لحاظ د جسامت په لحاظ اوس هم ورکوټې ده ولې د دې ادبي قد که زه دا وایم چې اسمان ته رسي نو بې ځایه بني تاسو به د دې کلامونه اورېدلي تاسو به د دې ویډیوګانې ګورئ د دې خپل چینل دی نو غواړم چې د اسما بیبي نن خپل انکل سره هغه یادونه تازه کړي کوم به چې د نن نه 15 یا 10 کاله مخکې دې ما سره په ټلیفون خبرې کولې اسما اخلاص السلام علیکم هرکلی درته وایم په لالونو کې وعلیکم السلام انکل ډېره زیاته مننه خوشحاله راته اوسئ تکړه راته اوسئ تاند راته اوسئ او زه په خپله باندې هم خوشحاله شوم چې تاسو مطلب هغه آسمه چې څنګه به تاسو ته کال کوو ما به ریډیو اورېدلو ما به ستا پروګرام خوښولو او ستاسو چې په پروګرام کې به کوم کوېسچن وشو نو ما به فورا یا به ما استاد ته کال وکړو یا به ما داسې ملګرو ته چې هغوی له به د هغې کوېسچن جواب ورتلو ماهر به وو نو به هغوی ته کال وکړو چې ما ته د پلان کې سوال جواب ووایې شابې انکل پروګرام دی هغه ته زه کال کوم نو زه خوشحاله شوم چې تاسو مطلب هغه یو وړوکې اسما نن په داسې مقام ده زما استادان هم تکړه دي زما کولیګ هم تکړه دي زه په ښه ادارو کې سبق هم وایم زده کړې هم کوم ما دپاره د فخر خبره ده چې تاسو راغلی اسما بچې دا راته وایي څه کوئ تاسو زده کړه په څه کې کوئ لږ دې کتونکو ته دا ووایئ زه پښتو وایم پښتو لیکم هم او پښتو کوم هم لیکه او دې نه علاوه زما زده کړې چې دی په بي اس پښتو کوم بي اس پښتو کوئ د دې نه پس څه مو څه ارادې دي ارادې خو مې لوړې دي او ارادې همیشه لوړې ساتل پکار وي امیدونه ښه ساتل پکار وي زما انشاءالله چې د ماسټر کمپلیټ شي نو زه به بیا ام فل کوم پښتو کې بیا به پی ایچ ډي لیول ته ځو انشاءالله اسما لږ بنیادي پیژندګلي که تاسو د کتونکو سره وکړئ چې اسما بیبي د کوم ځای ده زه څنګه چې تاسو وایئ زه د ملکنډ پلۍ سره تعلق ساتم چېرته چې خوږې مالټې وي او یس موږ ونه خوړئ انشاءالله را روانو وختونو کې به ضرور بس تاسو امې موږ ته دونه دعاګانې کړي چې هغه د مالټو د رس نه د هغه جوسو نه خوږې وي که نه یس ایګزیکټلی ښه تاسو د پلۍ سره تعلق لرئ او زه همداسې ښه والد صاحب څه نامه ده والد صاحب زما نامه عمر خالق ښه والد صاحب ژوندی دی د خیره شکر الحمدلله دا سبق سره شوق د خپلو که والد صاحب و که د والدې صاحب و سبق سره شوق چې د انسان نه وي نو مور پلار هغه نشي فورس کولی ماشوم ځکه چې په وهلو ټکولو خو سبق ویلی کېږي نه نو زما خپل شوق هم و او د خپل شوق سره سره مور پلار لاس راکړو هغوی را سره هیلپ وکړو هغوی سپورټ کړم نو په دې مقام باندې یو او زه وایم چې د یو ماشوم دپاره د مور پلار د سپورټ نه علاوه د هیڅ چا د سپورټ ضرورت نشته څومره لرې نه تاسو راغلي دلته پېښور پوهنتون کې تاسو سبق وایي څه د محرومۍ احساس خو نه لري څه مسلې خو درته نشته مسلې خو په ژوند کې هر چاته وي داسې څوک شته نه چې مسلې ورته نه وي خو سپیشلی پښتنۍ جنۍ ته یا پښتنۍ پیغلې ته مسایل د نورو خلکو په نسبت باندې ډېر زیات وي یا د الکانو په نسبت هغوی ته مسایل ډېر زیات وي نو ما ته خو شکر الحمدلله زه وایم چې زما مور پلار وروڼه خویندې ما سپورټ کوي نو ما ته مسایل ډېر کم راغلي دي په پوهنتون کې لګیا یم سبق وایم ریډیو کې کار کوم یا دې نه علاوه نور چې کوم زما اکټیویټیز دي د شاعرۍ نو ما ته څه مشکل نه دي راغلي البته نور لږ ډېر کمزوري یا فاینانشلی یا نور دا خو هر چا ته ښه تاسو د شعر و شاعرۍ خبره وکړه جی جی څنګه د چا نه متاثره شوئ شعر ته څنګه رالی او که لیکئ نو څه لیکئ مونږ خو ستاسو په چینل باندې ستاسو کلامونه ګورو دا ټول کتونکي ګوري خوښوي نو د اثر مو چا نه واخیستو آیا کوم کتاب مو چاپ کړی دی
اصل کې چې کله هم یو شاعر شعر لیکي هغه ادب ته راځي، هغه ټپه لیکي، سندره لیکي یا غزل لیکي یا نظم لیکي، نو هغه لازمي خبره ده. زما یو شعر ماته را یادېږي چې په شعر پوهېږي شعر د زړه نه اوري فخر پې کړم. په شعر پوهېږي شعر د زړه نه اوري فخر پې کړم. زموږ د خاورې خلک ټول د شاعرۍ خلک دي ماشاءالله. نو ځینې خلک پکې شعر ولیکي او ځینې خلک د شعر د اورېدلو د هغې د پوهېدلو ماهر وي. نو شعر ما استاد محترم اباسین صاحب ډېر زیات ښه لیکوال، ډېر پوهه نقاد، په ادب کې هغه یو ځانګړی نوم لري، په ادب کې هغه یو ځانګړی مقام لري. نو د هغوی کلامونه او د هغوی کتابونه ما لوستل، د ریډیو د لارې به ما د هغوی پروګرام اورېدو ټول پارسنګ. نو په هغې کې په کتاب هم خبرې کېږي، په تنقید باندې هم خبرې کېږي، په شعر باندې هم خبرې کېږي او هغوی پکې خپل کلامونه هم شریکوي. نو د هغوی نه متاثره او شکر الحمدلله چې د هغوی سورې لکه د پلار غوندې زموږ په سر باندې دی. هغوی موږ له دلته د کتابي زده کړې ته هم کوو او په ادب کې هم کوشش کوو چې د هغوی نه زده کړو وکړو او ښه کلام. اسما اخلاص ماته یاد شي چې زه کله په ریډیو کې به ما پروګرام کولو، دا داسې ورکوټې غوندې وه. ټلیفون مې راغی، تېرې روازونه به دی د امي سره اورېدل. نن اسما اخلاص ستاسو په پښتو څانګه کې ستاسو طالب علم ده. بیا د دې په ادب کې یو په لږه موده کې یو ډېر لوی نوم پیدا کړو. څه وایي تاسو به حیثیت طالب علمه او بیا به حیثیت د دې د ادبي خدمات چې کوم دي ته په کوم نظر ګورئ؟ اسما اخلاص زمونږ د بي اس پښتو د اووم سیمسټر طالب علم ده او کلاسونه ښه باقاعده اخلي. د خپل یونیورسټۍ پراکټر هم ده، یعنی مطلب دا چې د نورو سټوډنټس هم د رول ریګولیشن خیال ساتي. البته دا ده چې د شاعر په اکیډمیک سیزونو کې دلچسپي لږه کمه وي، خپل شوق باندې چې کوم کتابونه لولي خو لولي، نور دا ده چې په کورس کې چې کوم شی خوښ یا وایي او چې کوم یې نه خوښ نه وایي. داسې یو رنګ د شاعر خپل. او اسما اخلاص هم ایوریج سټوډنټس کې ده، که محنت یې وکړو نو دا ټاپ ته هم راتلی شي، خو محنت ضروري دی، محنت ورسره بنیادي دی او تخلیقي توان ورله الله پاک ورکړی دی. شعر لیکلی شي. بله دا ده چې د دې په ذریعه به ډېرو زنانو ته خیر ورسي، د زنانو د مسایلو، د زنانو د نفسیاتو، د زنانو د مشکلاتو د دې په حقله باندې به انشاءالله په مستقبل کې دا ډېر کارونه وکړی شي. دا به خپل چم ګاونډ، خپل چاپېرچل لپاره هم هغه زنانو کې چې کومې ناپوهه دي، انپړې دي، کم تعلیم یافته دي او د خپل حقونو نه دي خبره او خپل ځان نشي ساتلی او د خپلو حقونو حفاظت نشي کولی، نو د هغې دپاره به هم یو غږ پورته کړي په خپل شعر کې هم او په عملي توګه هم. بله دا ده چې د شاعرۍ په دنیا کې خو اوږده مزلونه چې وشي بیا پته لګي چې څوک څنګه شاعر دی. نو دا ده چې په شاعرۍ کې د نسوانیت پوره تصویر موجود دی او چې د خپل طبقې د خپل صنف نمایندګي کوي په شعر کې، نو انشاءالله چې ډېر زر به پکې خپل یو مقام ومومي. ډاکټر صاحب ډېره مننه، عزتمن شي. پوښتنه وکړه چې کتاب خو مو څه پورې نه چاپ کړی؟ کتاب زما را روان دی بالکل. په کوم نوم باندې؟ نامه خو زه ویم انکل لږ سوچ ته نه پرېږدو. ډېره ښه خبره ده. اباسین صاحب سره به سره وکړئ. ښه ستاسو د شعر و شاعرۍ خبره راغله، مننه م کومه او په اخر کې که زه یو غوښتنه وکړم چې خپل یو نظم یا غزل یا داسې کلام چې تا ته په زړه پورې وي، تا خوښ وي او ګمان کوي چې خلک به هم خوښ کړي. انشاءالله زما دغه کلام مینوالو خوښ کړی هم و. ها ارشاد. د لر او بر خلک مې وپېژندل، د لر او بر خلک مې وپېژندل، د سم او غر خلک مې وپېژندل. ډېر ښه. او انکل وایي چې ځینې ښه لاره بې لالچه ښایي، ځینې ښه لاره بې لالچه ښایي، ځینې د شر خلک مې وپېژندل. واه ماشاءالله ماشاءالله. مننه. او د دغې کور د خلکو نوم خبر، د دغې کور د خلکو نوم خبر، د دغې در خلک مې وپېژندل. ډېر ښه ډېر ښه. د دغې کور د خلکو نوم خبر، د دغې در خلک مې وپېژندل. ستا د باور د خلکو نه یریدم،
ستا د باور د خلکو د نه خلکو نه یریږم یریدم ستا د باور خلک مې وپېژندل ډېر ښه ستا د باور د خلکو نه یریدم ستا د باور خلک مې وپېژندل زړه د اخلاص ټوټې کوي کمال کړي زړه د اخلاص ټوټې کوي کمال کړي سم د هنر خلک مې وپېژندل ډېر ښه ډېر ښه اسما بیبي یو جهان مننه کتونکو دا وه د نن دور یوه داسې پیغله چې لګیا د سبق وي ورسره په شعر و ادب کې ډېر لوی خدمت کوي او تاسو به د دې چینل کتلی وي د دې کلامونه خوندور دي خلک ترې خوندونه اخلي او د خوند سره پکې یو درس یو سبق هم وي نو زه مننه کوم د دې د اسما اخلاص او بیا د دې ورکوټي خور د مانور بیبي چې دې وخت کې زمونږ په دې ریکارډینګ کې چې کوم دی نو موږ سره دې ډېره مرسته وکړه د دې هم یو جهان مننه ستاسو هم یو جهان مننه او په اخره کې یو خواست هغه ده چې دا ستاسو خپل چینل دی دا لالونه نو که دا تاسو د کتو سره سبسکرایب کوئ نو لږ د دې چینل ستاسو د دې خپل چینل هغه طول هغه وزن به نور سیوا کیږي یو جهان مننه د لوی الله